د کورنیو چارو وزارت د انتک ریاست منصبونو 2 کسه د خلکو د تیرستو او انټرنیټي ورانکارۍ په تړاو د یو لړ پلټونکو عملیاتو په ترڅ کې نیولي دي. بلال است ولد محیدین باشنده ولایت کابل. دا کم عمره زلمی چې 15 کاله عمر لري او د کابل ولایت اصلي اوسیدونکی دی د انټرنیټي ورانکارۍ په وسیله له خلکو شاوخوا 20 فیسبوک اکاونټونه غلا کړي وو چې د پولیسو له څار وروسته ونیول شو. یک آیدی بودک پیج یک نفر بودک که 2,56,000 منبر داشت که در صورتی که من او را که یک نفر تبدیل کردم صاحبش باز پیدا شده بود از صاحبش کردیت که خواستم و پیجش هم ندادم فعلا عرضه کردم از کارم پشیمان است. عثمان چې زیانمند دی وایي د کاروبار فیسبوک پاڼه چې له 250,000 ډیر څارونکي لرل دغه کس ترې غلا کړې وه. دی زیاتوي چې یاد کس ترې پیسې غوښتلې او د 2000 افغانیو له ورکړې وروسته یې هم فیسبوک پاڼه نه ده ورسپارلې. ما یک صفحه داشتیم که یک پیج داشتیم که تمام فالوور ما داخلی و خارجی بود که بیش از 2,56,000 نفر تعقیب داشتیم که بیش از 13 سال ما این سفر را پیش می بردیم. یکی از برادرها ای را هک کردن، ما برایشان گفتیم که پیسه خواستن، پیسه را ای کردیم، به بدل پیسه را از ما گرفتن مگر صفحه ما را ندادن دوباره بپس. بل تن چې د غزنی اصلي اوسیدونکی دی او اوس مهال د کابل ولایت په دشت برچي سیمه کې اوسیږي له 10 ډیرو کسانو د ګروۍ په نوم پیسې اخیستې دي. یاد کس خپل کور شاوخوا 10 کسانو ته په دې پلمه په ګروۍ ورکړی و چې بیرته به په خپل کور کې اوسیږي او د کور میاشتنی کرایه به ورکوي. ما کسی هستم که به حساب از روی مشکلات و گرفتم خانه را به کسی گرو میدادم، پس اونا مثلا 2 لک و 3 لک برام میدادن، ما 6,000 8,000 9,000 پیش ما پس خانه پس به خودم کرایه میدادن. ما امی قسمی متواتر کار میدادم پیدا کرد رفت هر تا زیاد شد بالا چندین نفر شد. د انتک ریاست د اسناد توحید لوی مدیر د نیول شو په اړه وایي دغه غلام رضا نامې څه 4 کاله مخکې د موږ له وطنوالو نه په حدود د 4 میلیونو افغانۍ په ارزښت پیسې په فریبکاري وړي ول چې دوی ته کورونه په ګرو ورکړي وو او بیا هغه ګروي په بل شي ګرو کړي ول. حدوداً د په خپل 10 نه اضافه تر عرض لري. نو کله چې بیا رزین موږ ته رسول په یو هفته په ترڅ کې مو کس له مزار نه ونیو. این شخص بلانام که زیرسان هم هست با همکارای دیگه خود به هک کردن فیسبوک می پرداختن که از چندین فیسبوک ها را هک کردن که از او جمع یک کس بر ما عارض شده که 2.5 لک فالوورز داشته. یادم فیسبوک از او را پیچ از را هک کردن و به حوالای کس دیگه به فروش رساندن به ولایت لوگر. دیگه دوسیه ازی به حال تکمیل شدن است و انشالله به ارگان عدلی و قضایی میسپاریم.